میدان وردګ چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته یې د امن ساه اخیستې. دلته اوس اخترونه او نورې ځانګړې ورځې په پوره خوښیو لمانځل کیږي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي له اخترونو خوند اخلي او پرته له ویرې د خپلې خوښې سیمو ته په چکر ځي. اسلامي امارت په راتګ سره د اخترونو خوشحالیانې بې حده زیاته شوي دي. نو اوس الحمدلله امن ده او دا خو د امنیت په شریعت کې هم ډېر اهمیت لري. تاسو معلومه وي نو هر څه په امنیت کې کیږي. نو اوس الحمدلله امنیت ده، که د شپې 2 بجې ګرځېږي 1 بجې ګرځېږي تر سهاره ګرځېږي، نه څوک چا سره کار لري. ماشاءالله اسلامي امارت ډېر منظم امنیت راوستلی او ډېر منظم څار روان ده. دلته هېڅوک هم داسې غیر معمولي کړنې یا داسې کړنې چې هغه د ټولنې په ضرر وي نشي ترسره کولی. او انشاءالله اسلامي امارت په دې برخه کې نور هم هڅه کوي او موږ نور هم خواهشمند دي چې دوی دې برخې ته ډېره توجه وکړي. دا د انسانانو پر روح باندې او د هغوی په ذهنو باندې ډېر ښه مثبت تاثیر لري چې هغوی په شپې په قراره ویده شي او خپل اخترونه ډېر منظم ولمانځي. د یاد ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د دوی موخه هم ولس ته د امن او سوکالۍ راوستل دي او د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. زیاتوي هر څوک کولی شي په پوره ډاډ سره خپلې خوښۍ ولمانځي. میدان وردګ ولایت خو هغه ولایت دی چې په ټول افغانستان کې د امنیت په راوستلو کې امتیاز لري او موږ بیا د خپله طرفه ټول عوامو ته اطمینان ورکوو چې الحمدلله موږ چې دې ولایت یا تر موږ مخکې کوم ملګري دلته وو هغه د امنیت د راوستلو دپاره ګمارلی شوي د هغه وظیفه ده. الحمدلله په د 15 کاله کې دا ولایت په امن کې ساتل شوی ده او د دې نه بعد باندې الله په فضل و په کرم سره د امن دغی ساتو او د خاص کر بیا په دې ولایت کې 100% کې امن تامین ده. د قمندانۍ مسؤلین له ځوانانو او موټر چلوونکو غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې لا بې ځایه کړنه او تیز رفتار ډډه وکړي تر څو د اختر د خوښیو دا ورځې همداسې په خوښیو سره تیرې شي.